له بغلان څخه دردونکی خبر. افغانستان کې د سیلابونو څپې. بغلان کې د 500 تنو د مړینې خبر ورکول شوی. راپورونه وایي چې د بغلان ولایت په ځینو سیمو کې تازه سیلونو لږ تر لږه 50 کسان چې ډیری ښځې او ماشومان دي وژلي دي. په بغلان کې د طبي پیښو پر ضد د مبارزې رئیس هدایت الله همدرد رسنیو ته په یوه غږیز پیغام کې د مرکزي بغلان د ولسوالۍ د روغتون د چارواکو په حواله تر دې دمه د 500 کسانو مړینه تایید کړې ده. د بغلان مرکزي روغتون موږ ته تایید کړي چې 500 مړي یې ترلاسه کړي. البته دا ارقام لومړني دي. ښایي د شهیدانو شمیر لوړ شي. په برکي ولسوالۍ، په پلخمري ښار او په دهنغوري ولسوالۍ کې هم شهیدان لرو. نوموړي ویلي دي چې دا سیلونه له درنو بارانونو وروسته ناڅاپه راوتل، ځکه نو خلکو تیاری نه ورته درلوده. همدرد زیاتوي چې د بیړنیو چارو مسؤل چارواکي د طالبانو د پوځ او پولیسو په مرسته د احتمالي مړو د موندلو لپاره د عملیاتو په حال کې دي. په عین حال کې په بدخشان ولایت کې هم د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې پرونیو سیلونو په تشکان، تګاب، کوهستان، یاوان او اردوج ولسوالیو کې مالی زیانونه اړولي دي. د بدخشان د طبي پیښو پر ضد د مبارزې رئیس محمد اکرم اکبري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: موږ دلته لوی انساني تلفات نه لرو، یوازې 2 تنه په تشکان ولسوالۍ کې ترې تم دي او په کوهستان کې 1 تن شهید دی، خو د څارویو د برېښنا د بندونو او کورونو د ویجاړېدو په څیر مالی زیانونه خورا زیات دي. د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا ناوخته پر خپل ایکس پاڼه په یوه بیان کې په بغلان، بدخشان، غور او هرات ولایتونو کې د سلګونو کسانو د مړینې او ټپي کېدو، د سلګونو کورونو د ویجاړېدو او د پراخو مالی زیانونو خبر ورکړی، خو ښاغلي مجاهد د مړو او ټپیانو دقیق شمیر نه دی ښودلی.